وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد دين اسلام قدر منو خوگو او عزت مندو رونو دتیرو خطباتنا دا موضوع شروع چی زوانی دا اللہ رب العالمین یولوی نعمت دے پدی وقت دا مرحلہ اللہ تا ډیر قدر و قیمت لري او زوانان په هر دور کې دا الله اولیاء پاتې شوي دي لکه څرنګه چې د تیرې زمانې د بعضې ځوانانو تذکره شوې وه چې قرآن عظیم الشان کې الله موږ ته د هغوی بهترینې ایماني کاررویلې ذکر کوي چې د دې امت ځوانان هم په دغه لار لاړ شي او هغوی د ایمان نه هم ډک کاررویانو باندې زندگی قیمتي کړي زما خوږو او عزتمندو ورونو وجه دا ده چې ځوانانو ته د الله او د الله د رسول د طرف نه یو څه ذمواریانې ورکړی شوي دي چې دغه ذمواریانې پوره کړي دا سر ته ورسوي نو دغه ځوانان الله ته قیمتي دي که داسې نه وي نو بیا ډېر مذمت الله د هغې خلکو بیان کړی دی چې خپله ځواني د الله د حکمونو خلاف تیروي په هغې ذمواریانو کې اولنۍ ذمواري هغه ایمان ته جلدي کول او مسارعت کولو په دې سلسله کې هغه مخکني امتونو کې چې ایمان ته چا مسارعت او جلدي کړې وه د هغوی تذکره شوې وه نن بد الله په فضل او توفیق سره دا خبره بیانو چې زمونږ امت کې هم
چې اسلام ته مصارعت او جلتی کړی دا، اسلام قبول کړی دی، د ایمان سرمایه سنبال کړی دا، هغه هم ځوانان دي. ځوانان او ځوانان د ایمان په گلشن کې څنګه پروازونه کړی دي، څنګه سر کړی دی، څنګه د ایمان ډکې کارروایانې کړي دي. قدرمن او عزتمند ورونو، وجه دا ده چې ایمان د انسان هغه عظیمه خزانه ده او هغه لویه سرمایه ده چې قرآن او سنت کې د دې سل فایدې ذکر ده. دومره قیمتي څیز دی چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې سرمایه سل فایدې موږ ته ذکر کړې دي. په سلو فایدو باندې سنباله سرمایه ده. نو د عامو ځوانانو دا خیال او سوچ غلط دی چې خزانه صرف د فانی دنیا د پاره جمع ده. د فانی دنیا د پاره جمعواري کول زمونږ ضرورت دی. دومره ورله باید سړی وخت ورکړي چې څومره پکې زمونږ زندګي ده. اصل سرمایه زمونږ ایمان دی چې هغه زمونږ د قبض روح په وخت کې په کار راځي، په قبر کې زمونږ په کار راځي، په حشر کې زمونږ په کار راځي، د میزان په مرحله کې په کار، د صراط په مرحله کې په کار، جهنم نه نجات او جنت ته داخلېدلو دپاره دغه سرمایه کار کوي. نو ځکه زمونږ په دې امت کې هم چې د سید الاولین والآخرین دعوت ته لبیک ویلی دی، هغه هم د دغې دور ځوانانو. ځکه هغه خلک چې هغوی ژوند په دې د بتانو په عبادت کې او کفر او شرک کې تیر کړی و، چې کله د الله نبی رالی نو هغوی سرکشي شروع کړه او دا یې ویل چې توحید منلو ته موږ تیار نه یو. ویل ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره ان هذا الا اختلاق. دا خو دروغ دي، دا څنګه خبرې دي؟ ایمان ته چې جلتی کړی و او مصارعت کړی و هغه ځوانانو. ځکه صحابه کرامو کې مشر صحابي د عمر په لحاظ سره چې ایمان ته سبقت کړی و ابو بکر صدیق رضی الله عنه د الله د نبی نه 2 کاله کشر او بعضې مورخینو 3 ذکر کړي دي. نو دی چې کله اسلام لغاړه ورکوي 38 کلن یا 30 کلن ځوان دی. باقی څومره صحابه چې دي او اسلام ته مصارعت کړی دی او ډېرې غټې کارروایانې کړې دي، هغه د دې نه کشرانو. صحابه کرام څوک 20 کلنۍ کې، څوک 19 کاله کې، څوک 40 کاله کې په دې زندګۍ کې اسلام ته مصارعت کړی دی او اسلام یې قبول کړی دی او د داسې عزت خاوندان ګرځېدلي دي او داسې د ایمان نه ډکې کارروایانې کړي دي چې د عرش مالک هغوی ته په ژوندینې د جنت زیرې رالیږلي او د هغوی یاد یې تر قیامته پورې تازه ساتلی دی. من جمله د هغې نه هغه ځوان دی چې الله موږ چې کوم آیت تلاوت که ستاسو حضور کې هغه هم د یو ځوان د ایمان نه ډکې کارروایۍ په باره کې نازل شوی دی چې د هغې نوم دی صهیب الرومي رضی الله تعالی عنه. صهیب دا په اصل کې اصل نه عرب دی، خو د روم فوج د دوی په خاندان حمله وکړه او د ماشوموالي په دور کې دی د ځان سره وتښته او دی غلام جوړ کړ. صهیب رضی الله تعالی عنه یو موقع وکتل او دی د روم د جیلونو نه را وتښتېد او مکې مکرمې له رالی. سلګي ورځې چې تیرېدلې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مبعوث کو. صهیب رضی الله عنه دی دعوت ته ډېر په جلتۍ باندې لاړ، ډېر په جلتۍ. چې علما ذکر کوي چې 2 کسان دي، ابن سعد طبقات کې ذکر کوي چې 2 کسان دي چې اسلام ته مصارعت کړی دی. یو پکې صهیب الرومي رضی الله عنه دی.
صہیب رضی اللہ تعالی عنہ چې کله اسلام ته مصارعت وکړو چونکې دلته د قوم قبیله نه وه په ده باندې ظلمونه او وحشتونه او قسم قسم زور و زیاتی کېده چې الله رب العالمین د طرف نه د هجرت حکم وشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ہجرت وکړو خو چونکې دې باندې چې قوم قبیله نه وه زور نه و د هجرت کول څه معمولي خبره نه وه بلکې مشرکانو په ده څوکیدار مقرر کړه څوکیدارۍ پې مقرر کړه چې دی چېرته هجرت ونه کړي او مدینة الطیبې ته لاړ نشي صہیب رضی اللہ عنہ یو شپه د یو حکمت نه کار واخست هغه دا دی چې د شپې یو څو کرتې بار بار بهر ته لاړ په دې خلکو ته دا ښودله چې زه قضای حاجت ته لاړم نو کوم څوکیداران چې هغوی ویله چې زمونږ لات بابا د ده خېټه خرابه کړې ده دی نه ناسم نشي تښتېدلی ځکه یو انسان چې اسهال بیماري ورباندې لګېدلي هغه سفر نشي کولی نو څوکیداران وده شو صہیب رضی اللہ تعالی عنہ دا موقع غنیمت وګڼله او په آرام سره راپاڅېد او ایسته راووته د هجرت په لاره روان شو کم څوکیداران چې مقرر وو هغوی دا څوک چې سحر راپاڅېدل صہیب نشته هغوی سره خو اسباب و اسونه راواخیستل او د مدینې په لاره باندې وځغلول ګوري چې یو ځای کې صہیب رضی اللہ عنہ روان دی صہیب رضی اللہ عنہ چې ولیدل چې ما پسې څوکیداران را روان دي او راغلل نو دی یو اوچتې ډیرۍ ته وختل او خلق غشې لیندۍ راواخیستل او د غشې کڅوړۍ نه غشې راویستل ورته ویې چې ای مشرکانو تاسو ښه ما پېژنئ چې زما غشې خطا نه ځي زه په ویشتلو کې ډېر سخت تکړه یم ډېر سخت دې غشې په کڅوړۍ کې چې څومره غشې دي دومره کسان درنه وجنم بیغماني صحیح هغه مشرکانو ورته وویله چې صهیبه د روم نه غریب فقیر راغلی وي او زمونږ په دې علی مکه کې د مال وګټه اوس دی صهیب چې په دې باندې پوه شه چې خبره د مال ده نو صهیب رضی الله عنه د ایمان نه د خپل مال قربان کوي ویل چې تاسو ته یو بهتره خبره بل نه درخه هغه ورته ویل چې ولې نه هغه څه ده ویل دا ده چې زه به تاسو ته مال در وښیم مال ما یو ځای کې دفن کړی دی ورشئ مال تاسو والی خو ما د الله حبیب ته پرېږدئ چې زه ورسېږم او په مدینه کې د الله بندګي وګټم په مدینه کې د الله بندګي وکم هغوی ته خو مال قیمتي سرمایه وه خو صهیب ته ایمان قیمتي سرمایه وه ویل دا خو ډېره ښه خبره ده چې لاړ مال یې راویسته او ایسته د صهیب رضی الله تعالی عنه ته یې د هجرت لار خوشې کړه یو څو روپۍ یو چند د فانی دنیا سرمایه صهیب رضی الله عنه د ایمان د سرمایه نه قربان کو خو غیرتمن ذات د اسمانونو نه بره د عرش نه بره د دې صهیب کاروي اوستایله الله قرآن عظیم الشان کې آیت نازل کو او تر قیامت د کاروي ژوندۍ اوساتله رب کائنات فرمایي ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد داسې ځوانان هم شته چې خپل ځان د الله رب العالمین د رضا دپاره واخیسته خپله د دنیا فانی دنیا سرمایه خرج کړه خو د ایمان سرمایه بچ کړه الله رب العالمین دپاره یې په ایمان او د مال تجارت وکړه مال یې ورکړه او ایمان یې بچ کړه الله په خپلو بندګانو رأفت کوونکی دی مخکې د دې چې صهیب مدینې ته رسیږي د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته الله خبر ورکړی هغه صحابه کرامو ته د دې ایماني کارروۍ خبر ورکړی عمر بن الخطاب رضی الله عنه
عنه غنتك هستی د استقبال تا ثنیت الوداع مقام تراوت لیوا او ویویل چی دبان ملاقات پا حالت کی پا دبان دی زیر وکچی ربح البیع ابا یحییٰ اے صحیبہ کم تجارت چی دے کڑے کم گٹا چی دے کڑے دا دیر زیادہ دا دی تجارت گٹا دیر زیادہ دا تجارت دیر گٹا والے اغوت ویل وانتم لا اخسر الله تجارتكم الذي استاسو تجارتكم تاوان پیخ نکی دا سچل شوه دے وی رب العالمین استاد دی ایمانی ڈکی کار روائی استائن دا پارا قرآن عظیم الشان کے آیت نازل کھڑے دے او اوس تر قیامت پوری دغا یاد دی یو زوان چے دا ایمان ڈکی کار روائی کھڑے دا تر قیامتا جوندی دا کہ صحیب دا غمال دا ایمان نا قربان کڑے نوے نن صحیبم نشتو دا مال بم نوے خو قیمتی بنوے چی دا اللہ دا دین نے قربان کو اس دا مال قیمتی شو تر قیامتا دا اللہ بندگان دا آیت للی او دا صحیب الرومی رضی اللہ عنہ دا ایمان دا سرمائے دا تحفظ دا ایمانی ڈکا کر رویہ دائی او علماء درسنو کی دا واقعہ بیانی دا سیرت اہل علم دا سیرت پا درسنو کی او خپل مجالس پا دی ایمانی کار رویہ باندے منور کئی او دا نن سبا دا دور زوانانو جذبات دا ایمان کا رویانو ترا رو چتی گی خگو زوانانو من دس زوانان لرو او من تا اللہ دا دس زوانانو پا نقش قدم باندے دا تک حکم کردے فرمائی والذین اتبعوهم بإحسان او چه سوک دا دی پا نقش قدم باندے لار سنچ دا دینا اللہ رازیو دس دا حقی دا متبعین او دی تگلارا بانے تلن کو انسانانو نا اللہ رازی دے زوانانو دا ایمان پا گلشن کے دس پروازو نہ کڑی او دس دا ایمان نڈکے کر روائی نے کڑی امدغ رنگی کلچ اللہ رب العالمین خبل نبی مبعوث کو دا ایمان دی زمواری سنبالولو دا پارا او ایمان دا دی عظیم خزانے دا گٹلو دا پارا یو صحابی خباب رضی اللہ عنہ چه ہم دی موضوع تا ایمان حاصل اولو تا سرعت او مخکوالا وکو دا نور خلقو نا ایمان تا مخکش خباب رضی اللہ عنہ یو غلام دے دے یو زنانہ غلام دے لوار دے توری جوڑی خود دی سارا سارا اللہ تا دا نصب کم اعتبار نشتا اللہ دا چا مال تا نگوری دا چا نصب تا نگوری دا چا خلا تا نگوری دا چا دا دنیا مادی قوتنو تا نگوری اللہ تا یو سیز معتبر دے چا دا ایمان دے دی زڑک چے کم خزانہ پرتا دا اللہ آگیتا گوری ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اجسادکم ولیکن ينظر الى ما فی قلوبکم خباب رضی اللہ عنہ یو لوار دے و دا نصب پا لحاظ یو غلام دے خود ایمان کر روایت دے ایمان سرمایت سبقت وکا اگه ظالمانو پا خباب رضی اللہ عنہما نے دمر ظلم شروع کچی دا حقی انتہا نشتا یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خباب رضی اللہ عنہ خوال رال دا دی چکم سردار و سید و غولی دل چی دا اللہ نبی دا خوال رالے نوڑیر سخوت غسش اورالے پا دی خباب رضی دنہو چی پا غور کمی وسپنی گرمولی اغیر آویستلو سر مانے والا کے خودلا او دا خباب سری پولی پولیک خو خبابم یو رب لرا مومنان مظلومانم یو رب لری دا مظلوم مومن عرش معلا ترسی دا دی مظلوم او دا رب دا ترمابین او دا مظلوم دا خیرو ترمابین حس پردنشتا او کلچ دا مظلوم دا رب کائنات تورسی
ورسیږي هغه ورته په خپل عزت قسم وخي چې وکړي چې لانصرنک ولو بعد حين ای مظلومه زه به دې نصرت کوم په دې مظلوم خیري او د دې مظلوم د زړه درد په دې زنانه باندې ولګېده الله په ده باندې یو درد سر مسلط کو چې د سر به داسې درد کو چې دی به لوټ په لوټ باندې اورېدله ځمکې به وله ځای نه ورکو د دنیا په حکیمانو نه دوايانې او ډاکټرانو نه دوايانې استعمال کړې خو هغه فایده نه کوله یو حکیم ورته وویله چې ستا بل هېڅ علاج نشته دا درد چې کله جوش او چفکې راته ته به یو کس ته وایې چې اوسپنه ګرمه کړه او زما دا سر پې د هغه درد باندې به ته مشغول شي نو دا درد نه به دې ذهن واوړي د مظلوم رب د مظلوم بنده رب د خپل بنده داسې انتقام اخلي ځکه الله وعده کړې ده چې انا لننصر رسلنا والذین آمنوا د رسولانو او د مؤمنانو زه امداد کوم الله وعده کړې ده وان جندنا لهم الغالبون وانهم لهم المنصورون نصرت الله مؤمنانو ته لیکلې یوازې دا هم نه په دې نور هم داسې ظلمونه وکړل چې یو ورځ د ورځو نه د ظالمانو د خباب رضی الله تعالی عنه رونیو او هغه ګرمو سکروټو باندې واچو چې د ده د ملا نه وینې زوی لاړې او هغه سکروټې په دې باندې مړې شوې او دې بېهوشه پرېوته سحر د الله رسول صلی الله علیه وسلم لراله او دا خپل ملای ورته وښودله ویله چې الا تدعو الله لنا الا تستنصر الله لنا ای د الله رسوله دعا زمونږ دپاره نه غواړي الله نه زمونږ دپاره د نصرت دعاګانې نه کوي دا څه حال دی زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تراپاسې د حال چې هغه ته سخت پریشانه شو خو د تسلی دپاره یې ورته وویله چې ګوره ایمان کې دا مشکلات راځي مخکني امتونو مؤمنان به داسې وو چې د هغې په سر باندې به د اوسپنې اره کېښودلی شوه د سر نه به د خپو پورې دوه ټوکړې شو خو د ایمان نه به وانه وړېدل او د بعضې انسانانو تر د غوښې او د اډوکې تر مابین به ګمنځ کېښودلی شو د اوسپنې ګمنځ غوښه به یې د اډوکو نه جدا شو دا په خوله بیانول ډېره ګرانه اسانه خبره ده خو د دې عملي کول ډېره ګرانه خبره ده ډېره ګرانه زه وایم که د یو انسان په زړه کې لږ حس وي او درد وي ترحم وي او دا کاروي د ده په مخ کې کېږي نو هغه به یې برداشت لیکي پاتې چې ده سره کېږي الله دا آیت نازل کړ چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب سمو خیال دی چې تاسو به جنت ته داخل شئ او د هغې مخکنو خلکو حالت تاسو ته به نه وي راغلي هغه حال هغه مصیبتونه هغه مشکلات چې هغوی ته رسېدلي وو چې مالي بدني او مالي تکلیفونه ورته رسېدلي وو تر دې چې د الله د امداد ارمانونه به یې وکړه چې د الله امداد به اوس کله راځي الله د طرف نه به خوشخبري میلاو شوه چې الا ان نصر الله قریب یو ځلې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه مجلس کې ناست دی او سرداران د خپلو ملګرو سره ناست دي مشران د عمر رضی الله عنه خواته یو بهترین ځای خالی دی په دې کې خباب رالی ویل خباب راشه دا ځای ستا دپاره مناسب دی ځکه تا د الله په دین باندې ډېره غټه قرباني ورکړې ده او بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې خباب هغه د ایمان په اثر باندې چې تا ته کوم تعذیبونه رسېدلي وو هغې نه ما ته یوه کارروی بیان کا
نو خباب رضی الله عنه ورته دا کار روایي بیان کړو ملا یې ورته وښودله چې هغه زخمونه هغه قبې هغه کندې زما په ملا کې اوس هم باقي دي چې هغه عمر صاحب وکتل ویې لیدل ورته یې وژړل او یقیني چې عاقبت د متقیانو دپاره دی نو خباب د ځوانۍ او تنکۍ ځوانۍ کې ایمان سلغړه ورکړه لبیک ایمان ته وویل او د ایمان داسې ښکلې کاروایلې وکړې په دې کې زموږ ځوانانو ته دا درس دی چې ای ځوانانو قیمتي سرمایه د مؤمن چې د ګوره هغه ایمان دی ایمان دا فانی سرمایه هم د څو ورځو ضرورت دی دیتا مقصد موی ایمان سرمایه د ایمان شعبی او پیژنئ هغه عملی کوي ایمان لوخ ورکئ د ایمان په مجالسو کې کینئ او د ایمان کتاب چې قرآن دی سره تعلق قائم کړئ سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم یو د هغې ځوانانو نه دی چې تنکۍ ځوانۍ کې د الله د رسول ایمانی دعوت ته لبیک ویل او چې کله د ایمان دعوت ته لبیک ویل د هغه یو مور وه چې ده باندې ډېره ګرانه وه او په هغه باندې دی ډېره ګرانه وه مور یې وویله چې خوار شي هلاک شي دا دې څه وکړل د پلار نیکه دین دې بدل کو زه به تا مخ ته ونه ګورم او زه خوراک هم نه کوم خوراک تر دې چې د ولږې نه به مړه شم او خلک به تا ته ازاري بچی وایچي سعد ابن ابي وقاص ته مور ډېره زیاته ګرانه وه یوه ورځ یې سوال منت زاري ورته وکړ چې خیر دی مورې خوراک وکړه ویل نه کوم بیا په آخره کې ورته وایي چې مورې دا خو ستا یو روح دی یو که سل روحونه دې په بدن کې شي یو درنه وځي والله العظیم که د ایمان سرمایه زه د لاسه ورکمه اوس دې خوښه خوراک کې او که خوراک نه کې همداسې وشو چې مور یې د دې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا عزم چې ولید هغه د خپل عزم نه تېره شوه الله قرآن عظیم شان کې دې آیت کې ورته اشاره کوي وان جاهداک لتشرک بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما د مور او پلار به قدر احترام کې خو که مور او پلار چېرته ستا سره په دې خبره باندې سخت کوشش وکړي او زور وکړي چې زما سره شریک جوړ کا ګوره زما سره به شریک چرې نه جوړې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته دا عزت او شرف حاصل شو چې په ژوندي ورته الله د جنت زیری راولېږه او یوازې دا نه بلکې مستجاب الدعوه شخصیت جوړ شو چې چاته خیري کړي دي او په هغې ټک په ټک لګېدلي دي یو ځلې په یو سړي د بنو عبس قبیلې اعتراض وکړ چې دې کې یو درې نقصانات دي د جهاد دپاره جهادي قافلې نه لېږي او دویم چې دی هغه د غنیمت مال په انصاف نه تقسیموي او دریم مونځ ښایسته طریقې سره نه کوي سعد ابن ابي وقاص ته خیرې وکړي چې یا الله که دا سړی صرف د ځان ښودنې دپاره پاڅېدلی او دروغ وایي په ما باندې اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن یا الله اوږده زندګي وله ورکړي او خړینه نیستي ور باندې را مسلطه کړي چې سم فقیر شي او یا الله په سپینه ږیره وشرمې دا درې واڼه ور باندې لګېدلې وي د صحیح البخاري روایت دی یا الله فتنو ته ور وړاندې کړي دا درې واڼه ور باندې لګېدلې وي چې دی ډېر سخت بوډا و دا وروځې د سترګو باندې راغورځېدلې وي او د لارې په کوڅه کې به ناست و چې چېرته به یې جنکۍ ولیدلې دې به ور منډه کړي یو چونډاره به ور باندې ولګوله چا ترې پوښتنه وکړه چې تباه و برباد شي دومره سپینګیری انسان دومره عمر کې دا تعالی څه خوند درکوي هغه به وویله چې شیخ مفتون اصابتني دعوة سعد زه په سپینه ږیره شرمېدلی یم ما ته د سعد ابن ابي وقاص خیرې را رسېدلې
زما خوږو ورونو تاسو لږ ځواني الله له ورکوي ځواني د ایمان په مجلسونو کې تېره کوي په ځوانۍ کې د ایمان شعبې زده کوي او بیا یې عملي کوي داسې عزت او شرف واخلئ چې کوم صحابه کرامو ته حاصل او په ژوندي ورته د جنت زیری ورکړی شو عامر بن بحیره رضی الله تعالی عنه چې هم خپله تنکۍ ځواني د الله د دین خدمت ته ورکړه او ایمان ته مصارعت وکړه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام و نسب په لحاظ سره غلام دی خو د سرمایې په لحاظ سره ډېره اعلی سرمایې په سینه کې جمع کړې ده نسب الله ته هیڅ اهمیت نه لري مال او دولت الله ته هیڅ اهمیت نه لري الله د زړه کارروایۍ ته ګوري عامر ابن بحیره رضی الله عنهما نن دغسې مشکلات تیر شو اخر د بیر معونه په واقعه کې شهید شو نو دی چې کومو کفارو سره جنګ کوو جهاد یې کوو د هغې یو مشر ملک یو مشر سړی د عمرو بن امیه الضمري رضی الله عنه ته وایي دا سړی څوک و دا چې کله شهید شو د ده لاش اسمان ته اوچت شه د وریځو نه بره لاړ او بیا د هغې نه وروستو راکېښودل شو دا څوک و ویل د عامر ابن فهیره چې خپله تنکۍ ځواني د الله دین له ورکړې وه او په دې ځواني د ایمان نه قربان کړه الله دغه عزت ورکړه چې د ده د شهادت په موقع الله یو لویه نښه او کرامت د ده وښوده خوږو ځوانانو ورونو دې خبرې ته خو د دنیا کفار متوجه دي چې اسلامي امت کې یوه عظیمه سرمایه شته چې هغه ځوانان دي که دا موږ د ایمان نه مشغوله نه کړو په ایمان پوه شي ایماني سرمایه حاصله کړي عالم کفر به په خپلو کورونو کې په امن نه شي ځکه د ځوانانو د ایمان نه اړولو دپاره ایماني سرمایه راویستلو دپاره قسم قسم منصوبې جوړې کړې د لهو لعب منصوبې د فسق و فجور منصوبې د فحاشۍ او عریانۍ منصوبې د سودخورۍ او حرامخورۍ منصوبې چې ځوانان په دې کې راګیر شي او د ایمان سرمایه ته نقصان ورسي زما خوږو ورونو پکار دا ده چې موږ دې ته متوجه شو او د خپلو صحابه کرامو د ځوانۍ سیرت لږ وګورو او په دغې نقش قدم باندې روان شو ما دا خبره عرض کوله چې الله ته چې د ځواني اهمیت لري وجه دا ده چې دې باندې یو څو ذمهواریانې کېښودل شوي دي که ځوان دغه ذمهواري ادا کړي دا به د اسمان د ستورو نه یو ستوری جوړ شي او دا به د دنیا د جواهر نه یو عظیم جوهر جوړ شي یو ذمہواری پاگے کے دے ایمان و انشاءاللہ العزیز کا اللہ رب العالمین توفیق راکا دا دی زوانان و آئندہ ذمہوارین چا اللہ دا اللہ رسول پا دبانی سکی خودلی دی غبا بیانو خو قدرمن و زوانان و ندا درخواست دے چے اگئی دی پر ٹیم باندی رازی دس نا چے خطبہ پا ختمی دو کشے اگئی پا منڈا منڈا را روانوی نو خپل ذمہواری بسو پیجنی محدود غونته کې وخت دی په ټوله هفته کې نیمه ګنټه د صرف په دې وجه موږ ډېر مو اختصار نه کار اخلو چې د مصروفیت او د شغل زمانه ده او شیطان په انسان باندې محنت کوي انسان سره نفس دی چې نیمه ګنټه خو د الله دین یادولو دپاره ورکوي تر څو چې زموږ د آخرت سرمایه هغه ترقي وکړي او د آخرت په تجارت کې ګټور شو رب العالمین دی زمن او زمن زوانان د صحابه کرام په دغه بهترین نقش قدم روان کی او الله رب العالمین دې د دې په زوانه کې خیر او برکت واچي الہ العالمین د نیکو اعمال توفیق ورکا الله د ګناهونو هر قسم فتنو نه محفوظ کا الله د دنیا او د آخرت دانو خیرونو بارانونو ور باندې وکا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين